دغه ساحل نه ده؟ ولې نه، دا خو ساحل ده که نه. نو دا څنګه داسې مات ګوډ روان ده؟ زما په خیال چې کوم عمل یې شروع کړی معتاد شوی ده لکه چې. ته راځه چې نږدې ورشو خواته. ته راځه چې ځو. ساحله چا سره خو به دې جنګ نه یې کړی، څنګه داسې مات ګوډې؟ خدای دې خیر کوي. نه لانجه مې نه ده کړی چا سره. زما په خیال چې عمل دې شروع کړی. نه عمل مې نه دی شروع کړی. ښه نو بیا څنګه داسې په ملا باندې ماتې؟ زه عملي نه یم، زه د کور مشکلاتو په ملا مات کړی یم. اقتصادي حالاتو زه ډېر ځپلی یم. او بله خبره دا چې پلار مې هم په حق ورسېده او ورونه مې هم سره جدا شول او اوس راوتلی یم چې ځان ته یو کار پیدا کړم. افسوس د ده په حال او د غریبۍ دې رنګ ورک شي. څه ځواني وه، غریبۍ خرابه کړه. ولا زما هم زړه ورباندې خوږ شو. دومره زور و طاقت کې و، د کلي خلک له ډاره به ورسره غېږه نه نیوه. وروره کار پسې راوتی یم، که کاریګر هم په کار نو زه یم. کار لکه ماشي، زه خپله د پردی مزدوري کوم. کار لکه ماشي. استاده زه د پلستر او د بلوک استاز یم، که کاریګر هم په کار نو زه یم. وروره اوس هم خو کاریګر په کار نه ده، که په کار شو انشاءالله درته به یم. ساحله و ساحله، یار وروره پرې ستا په غیرت باندې چې ته په داسې حالاتو کې هم غواړې د خپلو بچو لپاره حلال رزق پیدا کړې. ساحله دا پیسې واخله او خپلو بچو ته پې سودا ویسه. د روژې میاشت ده او کار هم درته پیدا نه شو. دا واخله. مننه، تاسو د کور ودانې ما ته دغه پیسې خوند نه راکوي. ما ته هغه پیسې خوند کوي چې خپل په لاسونو باندې وګټم. تاسو د کور ودانې. الله دې د ده په حال باندې ورحمېږي.